اول چې کوم دی د دې تلفظ دی اولنی چې کوم دی تو ما ورسره ته بریکټ کې لیکلی دا تلفظ کوو. دویم چې کوم دی توت موږ تلفظ کوو. دریم تو موږ تلفظ کوو. ولې دا توس هم دا تلفظ کولی شو چې کله دا موږ یې اسم ضمیر استعمالو. صحیح دی. توس هم موږ تلفظ کولی شو. او توت څلورم چې کوم دی توت موږ دا تلفظ کوو. زه بیا تکراروم 1 2 3 4. صحیح ده. زه بیا داسې تکراروم په نمبر باندې تاسو غوږ شئ. تو توت تو توت. صحیح ده. دا خو د دې تلفظ. صحیح ده. اوس راځو د معنا څه ده. صحیح ده. د دې معنا ما دلته په انګلیسي کې ورته څه لیکلي هم دي. بعضې ملګري ډېر دا وایي چې پښتو کې ولیکه. بدبختانه چې زما کمپیوټر کې فعلا پښتو دغه نه سپورټ کوي، نو دغه حالت چې لږ نورمال شو نو زه به دا مشکل به انشاءالله زه حل کړم. ښه د دې معنا په انګلیسي کې ما لیکلې everything all any or the whole. د دې معنا دا مثال هر څه ټول تمام یا کم یو دا ټول د دې معنا راتللی شي. صحیح دی. ځکه دا ګرامر لحاظ سره موږ مختلف صفت استعمالولی شو، اسم ضمیر استعمالولی شو، مختلف شیونه. صحیح دی. وخت تېرېدو سره بیا به زه په دې باندې ویډیو کوم په ډېر تفصیل سره او بیا ځمه. خیر هغومره زه نه ځم اوس ځکه چې تاسو کنفیوز نه شئ. اوس تاسو بنیادي د استعمال زده کوئ، د دې معنا زده کوئ، د تلفظ زده کوئ. صحیح دی. نو د دې معنا تمام ټول یا کم یو یا ډېر یا د دې ټول معنا راتلی شي. صحیح دی. ښه دا خو معنا شوه. درېیمه حصه موږ سره د دې فرق څه دی ګرامري لحاظ سره. اول چې کوم دی موږ سره تو موږ استعمالوو د ماسکولین سنګولیر یا چې موږ سره مذکري او واحدي یوي بیا موږ تو استفاده ترې کوو. دویم توت چې کله موږ سره فیمینین سنګولیر چې مؤنثي او واحدي موږ دې نه استفاده کوو. دریم تو چې ماسکولین پلوریالي چې دا موږ سره مذکري او جمعي دې نه موږ استفاده کوو. څلورم توت چې فیمینین پلوریالي یعنی چې مؤنث جمعي دې نه موږ استفاده کوو. صحیح دی. دا و دې منځ کې فرق. تو چې کوم دی موږ واحدي او مذکري هغې سره ته استفاده کوو. توت چې جمعي او واحدي وبخئ چې مؤنثي او واحدي موږ ته استفاده کوو. تو چې کوم دی مذکري او جمعي موږ ته استفاده کوو. توت چې کوم دی مؤنثي او جمعي موږ ته استفاده کوو. دا اس چې کوم ورسره راغلی دا دواړه موږ جمع سره استعمالوو. صحیح دی. خو یو د مذکر جمع سره یو د مؤنث جمع سره. صحیح دی. مخکې ځو. ښه اوس د دې جمله کې استعمال نو ما یو څو مثاله جوړ کړي ستاسو پوهې دپاره چې تاسو پوه شئ. Il est regardé tous les films. وایي هغه چې کوم دی هلک il est ټول فلم کتلی و. تېره شوې زمانه regardé. صحیح دی. Elle est toute contente. صحیح دی. Elle est toute contente. هغه چې کوم دی یعنې فیمیل جلکۍ چې کوم دغه toute contente ډېره خوشحاله ده. Je cours tous les matins. صحیح دی. زه منډه وهم هر سهار. مطلب ټول سهارونه هر سهار. صحیح دی. Il est dormé pendant toutes les vacances. وایي هغه چې ټول وکانس کې یعنې په رخصتۍ کې ټول دوران کې هغه اوده و. مطلب رخصتانې په اودو تېرې کړې. اوس که تاسو ورې نمبر 1 مثال ته بیا زه تکراروم. Il est regardé tous les films. le film چې کوم دی هغه واحد دی او مذکر دی نو ځکه تو راغلی دی. صحیح دی. دویم Elle est toute contente. وایي هغه چې کوم دی ډېره خوشحاله. اوس هغه چې کوم دی هغه مؤنث ده او واحد یو دی نو ځکه توت راغلی دی. دریم Je cours tous les matins. زه وایي منډه وم. le matin چې کوم دی جمع دی نو ځکه ورسره او بل مذکر دی نو تو راغلی. صحیح دی. مذکر هم دی او جمع نه ځکه تو راغلی. صحیح دی. بل دی Il est dormé pendant toutes les vacances. les vacances وبخئ les vacances چې کوم دی مطلب جمع دی نو ځکه توت راغلی دی. صحیح دی. نو دا د دې استعمال شو. صحیح دی. زه بیا دغه مثالونه تاسو له یو لغت تکراروم. زه تاسو له کوشش کوم چې اسانه ووایم. یو لغت تکرار کړم تاسو صحیح دغه تلفظ واورئ. Il est regardé tous les films. Elle est toute contente. Je cours tous les matins. Elle est dormée pendant toutes les vacances. صحیح دی. مخکې ځو. دا یو څو مثاله نور دي. صحیح دی. tous les élèves sont présents. tous les élèves مطلب ټول شاګردان. صحیح دی. موجود دي په کلاس کې. موجود دي یعنی حاضر دي. Je suis disponible.
à tout heure یعنې زه هر وخت حاضر یم. disponible available ته وایي یعنې دستیاب یم، حاضر یم، فارغ یم، موجود یم، حاضر یم. صحیح دی. mes lunettes sont tout abîmées. زما چې عینکې چشمې چې کوم دي هغه abîmées ماتې شوي یا خرابې شوي دي. صحیح دی. elle est صحیح دی. elle est regardé toutes mes photos. هغې چې کوم دی وایي زما ټول عکسونه لیدلي دي. صحیح دی. regardé مطلب تیره شوې زمانه، passé composé. صحیح دی. نو دا نور مثالونه، زه بیا دا مثالونه تکراروم. tous les élèves sont présents. je suis disponible à toute heure. mes lunettes sont tout abîmées. elle est regardé toutes mes photos. صحیح دی. نو دا یو څو مثاله. مننه ملګرو، همدا و زموږ نننی درس. نو توت په باره کې الله دې وکړي چې تاسو پرې پوه شوي او تاسو زده کړئ د دې تلفظ، د دې معنا، د ګرامري لحاظ سره د څه فرق دی او بیا مثالونه په جملو کې استعمال. صحیح دی. نو تاسو دا ځان سره ولیکئ، پریکټس پې وکئ او تاسو استعمال یې کوئ. لیکلو سره هم تاسو ډېر څه زده کېږي، سپیلنګ به هم زده کېږي او تاسو به نور هم پرمختګ کېږي. صحیح دی. دا به تاسو